السلام علیکم. اکثر انسان لا غوسه راشي او د ډیرو خلکو غوسه چې کم نه د برداشت نه بهر وي، کنټرول کولی نشي. نو د هغې بیا ډېر زیات بد اثرات راځي په ماحول باندې، انسان باندې، خپل هم په معاشره باندې. نو اول خو تاسو دا پته وي چې یاره غوسه راځي ولې. غوسې یو وجه خو های بلډ پریشر دی. لو بی پي کې یا های بی پي دواړه چې کله بی پي سټیبل نه وي، بی پي بیلنس نه وي، برابره نه وي، نو انسان ته غوسه ورځي په معمولي خبرو باندې. دغسې د معدې سره هم د دې تعلق دی. د چا معده ټیک نه وي، ګیس بد هضمي وي ورته، یا خېټه سخته وي ډېره زیاته، حاجت یې صحیح نه کېږي، نو هغې ته هم غوسه اکثر راځي. یا داسې خلکو ته غوسه ډېر راځي چې هغوی اعصابي طور ډېر زیات کمزور وي، ماغزې ډېر زیات کمزورې وي او وړې خبرې برداشت کولی نشي او په هغې باندې ریاکشن ورکوي او غوسه ورته راځي. نو د غوسې کنټرول کولو لپاره بهترین زه تاسو ته یو طریقه ښیم چې کله هم تاسو ته غوسه راځي، نو دا طریقه چې تاسو اختیاروئ، نو انشاءالله ستاسو غوسه به په یو څو منټونو کې به ختمیږي، د غوسې هغه اثرات به ختمیږي او تاسو به نارمل حالت ته راځئ. ګورئ تاسو به داسې چل کوئ چې کوشش کوئ چې تاسو یو داسې ماحول ته لاړ شئ چې هغه فطرت ته نږدې وي، پرسکونه ماحول وي. مطلب چې څومره نیچر هلته کې وي، ونې بوټي وي، ګلونه وي، شینکې کوم ځای کې ډېر وي، نو هغه ماحول ته به تاسو وځئ. نو دې طریقې سره به هم ستاسو انشاءالله غوسه کنټرول کېږي. بل به تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او بیا به یو ګیلاس اوبه وڅښئ. چې یو ګیلاس اوبه تاسو وڅښلې، نو تاسو به یو ونې سره نږدې ودرېږئ یا د ګلونو بوټو سره، یا داسې پرسکونو ماحول کې به ودرېږئ او اوږدې ساګانې به واخلئ. لکه ګوره زه څنګه اخلم، تاسو ګورئ هسې، او په مزه به هغه ساه اخراج کوئ واپس آرام سره. داسې کم از کم یو منټه پورې تاسو داسې اوږدې ساګانې اخلئ او بیا آرام سره دغه اخراج کوئ. چې تاسو یو منټ پورې دا عمل وکئ، اعوذ بالله ووایئ، بیا اوبه وڅښئ تاسو او بیا یو پرسکونو ماحول کې ودرېږئ او دغسې د اکسیجن انهیل کول چې کوم دي، دا ساه اخیستل دې طریقې سره وکئ، نو ستاسو به څو منټه کې دننه غوسې اثرات هم ختم شي او طبیعت نارمل حالت ته انشاءالله راشي. نو دا خو د غوسې کنټرول کولو لپاره یو بهترین طریقه شوه، تاسو مو وښوده. دویم، د ډېرو خلکو د سټ دا پټې دردونه کوي، د اوږو د منځ د اوږو دردونه ډېر زیات وي ورته. نو دې مختلف وجوهات وي، اکثر ویټامین ډي ډیفیشنسي وي، کیلشیم ډیفیشنسي وي، میګنیشیم ډیفیشنسي وي. نو دې لپاره سپلیمنټس راځي، هغه تاسو استعمالولی شئ. خاص کر میګنیشیم تاسو یو میاشت استعمال کړئ سپلیمنټ، نو دا دردونه به کلر شي. خو چېرې تاسو غواړئ چې کویک رزلټ میلاو شي، نو دې لپاره یو بهترین ایکسرسایز دی. دا خپل هم زه اکثر کوم، اکثر زه ملګرو ته د دې طریقه ښیم او د دې ډېر زیات بیسټ رزلټ دی. چې د کومو خلکو د سټ دا پټې دردونه کوي، دا اوږې دردونه کوي، د اوږو د منځ دردونه کوي، مطلب دا چې څومره ایریا دا دی په دې دردونه وي، نو دې لپاره بهترین ایکسرسایز دې طریقې سره دی چې تاسو به دا اوږې چې کوم دي لاسونه به داسې کوئ، د اوږو له به حرکت مومنټ مخې طرف ته داسې ورکوئ، ګول شکل کې داسې. دا تاسو کم از کم 1.5 سیکنډو پورې داسې کوئ. مخکې تاسو حرکت وکړو، 30 سیکنډ برابر شو، بیا د مخکې نه بیک سایډ ته نه شا طرف ته به داسې ګول حرکت ورکوئ اوږو له، دې طریقې سره. بیا به تاسو دا یو لاس بره کوئ او دا بل لاس به لاندې کوئ او یو داسې جټکې سره به داسې وکئ، څو پیرې به داسې وکئ. بیا به دا چې کوم سم لاس دا به لاندې کوئ او ګس لاس به بره کوئ او بیا به داسې څو پیرې داسې جټکې سره ورکوئ. نو دې سره به ستاسو مسلز چې کوم دی، دا پین چې کوم دی، ته به ریلیف میلاو شي، ډېر سکون به میلاو شي، دردونه به ورسره کلار شي. د سټ دا دردونه، د ملا او د اوږو دردونه، دا دې سره په یو څو منټه کې دننه دا کلر شي او ډېر زیات سکون ورته میلاو شي. دا یو قدرتي طریقه ده، څه مضر اثرات د دې نشته. صحیح طریقې سره دا وکئ او دې سره بیا تاسو میګنیشیم شلو، د دې سپلیمنټ استعمال کړئ، پپۍ کې کورکمن خامخا استعمال کړئ، نو دا څومره چې د پټو دردونه دي، دا دې سره انشاءالله تاسو په مزه کلار شي.